نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاه شو نو د مالدار خلکو نه به زکات اغستو بیت المال کې به جمع کو نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي یتیمانانو غریبانانو هغې ته به د میاشتې وظیفه ورکوله د میاشتې وظیفه او مسافر چې به د بار نه راغلی هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکو داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي بیا غریب نشته دی هر مالدار چې زکات ویست نو غریب چېرته پاتې کېږي بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و یو ورځ لاړو چې بیت المال ته وکتل مالونه را روان دي خلک صدقې هم راوړي زکاتونه هم راوړي بیت المال سم ډک دی د مال نه عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله شو چې وایي کتل او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمیږي په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګرانو هغه ته وی ته مالا د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه څنګه طریقه ده څنګه تقسیموي طریقه کار څنګه شروع دی هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښودو په نومونه لیکلی شوي عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلان کې کونډه ده دومره راشن ورته د میاشتې ځي پلان کې یتیم دی دومره راشن ورته د میاشتې ځي ټول لیسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده نوم شته دی دا ورته هم لیکلې شوې چې کونډه ده خو مخې ته ورته دا نه وي لیکلی شوي چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي دا تفصیل نشته دی عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم د بیت المال نگران هغه یې راوغوښتو وي دا ښځه کونډه ده وي او وي نوم خو موجود دی وي او وي تاسو خو ورکره څه شی لیږلی نه دی ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته نه خو ورکره څه لیږلي او نه ورکره لیږي دا ولې هغه ورته وي عمره مونږ امیر المؤمنین ابو بکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لیږئ د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لیږئ ابو بکر درته ویلي وي او وي دا لیسټ په خپله لیدلی وي او وي دا ښځه پیژني وي او پیژني وی ولې وایي چې دې کره راشن مه لیږئ وي مونږ ته پته نشته دی خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لیږئ مونږ ته پته نشته دی مونږ د هغه د حکم تابعدار یو مونږ ورکره څه شی نه لیږو عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه هغه زیاتې نه کوي او دا کونډه ښځه ده و چې د دې کره راشن مه لیږئ چې دا ولې یاره دې خبره کې څه چل شته دی ښه هسې به نه سبا شو تپوس یې کو چې پلانکی ښځه چې د پلانکي ښځه رخاونې مړ دی ورسېد محلې ته حتی در دې پورې چې کور معلوم کو دروازه یې وټکوله ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر لټ وه دروازه وټکوله دنې نه ورته اواز وشو وي څوک یې وي دروازه لږه کولو کوي نو هغې زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وي دروازه خو نشم کولولی ځکه زه معذوره یم دروازې له خو نشم درتلی خو څه ویل غواړي څه کول غواړي وي زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ستا خدمت له راغلی ما یاره وي زما خو څه ضرورت نشته دی زما څه ضرورت نشته وی کونډه خوراک سکاک راشن هغه خو تاله راځي که نه راځي وی نه مال خو د بیت المال نه راځي خو ضرورت مې هم نشته دی وی څنګه ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي موډۍ راکوي نو زه په راشنو څه کوم دغه یوه تن یم هېڅوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلم نو عمر رضی الله عنه ته بار نه اواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه نور څه خدمت وکړم وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی یو خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه د خاورې ډېرې راډوډېږي نو سار د عمل د خاورو ډکي نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دي چې پاکې اوبه راله څوک راوړي چې هغه څکمه بیا پاکې هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړي دلته کې هغه راته کېدي نو عمر رضی الله تعالی ته وویلو وی زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي در راډک کړمه دا ځای پاک کړمه بوډۍ ورته وي دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کوي خو انسان دی بیماري هر څه پکې راځي خو هغه چېرته را نه دی نو بیا هر هلته هم راځه چې ته ورسره پکې حصه اخلي عمر رضی الله تعالی فرمایلو ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله تعالی دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته دې ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت یې دی سبا به ورله زه راشم وبه یې کړمه عمر رضی الله تعالی سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تیر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله
وی مورې راغلی م چې خدمت دې وکړمه وی بچې ستا نه مخکې غزوان راغلی و هغه کړی دی نشته ضرورت. عمر رضی الله تعالی بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي. په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله تعالی بیا راغی بیا ورته بوډۍ وي غزوان راغلی او هغه خدمت کړی تللی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی. په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله کو هر څوک د خو دې معلومومه ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښیي په توره تیاره کې راځي او خدمت کوي او ځي خو هر څوک د خو دې زه معلوموم ګورم چې دا څوک دی. وی سیټ ته ودرېدم سهار وختي رالم مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده. وی دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېدو چې د وجود ته مې وله کتنه دا سړی ما ته څه اشنا ښکارېدو خو مخ یې پټ و نه مې پېژندنو چې څوک دی. وی چې دې کور ته رانږدې شو داسې نو پیزار یې ویستو غلی غلی را روان شو غلی پیزار یې سپیال بیخپې را روان شو. وی دروازې له چې راورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې ورباړ او په خپله ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته زه یې جارو کو خورې مورې اوچتې کړې بیا هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خورې بار ورتاوې کړې کور یې بلکل صفا کړ او دا خاورې پرې واولې د خاورو څخه پسخا شو ځکه چې خاورې جارو کوي خامخا دوړې به در باندې پرېوځي. بیا مې څه کوتل چې مشک یې راواغسته او غاړې ته یې ور واچم لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو روان شو. وی چې روان شو منډه مې پسې کړه د شا غاړې مې راټینګ مې کو ما ته وی چې پرېږده اوس څه کوې ما ورته وی چې راغلی ستا دپاره یم ځان به راته ښایي ما ته وی چې نه زما مخ نه شي لیدی ما ورته وی چې پېژندلی مې یې ملګری مې نه رانه خطا کېږي خو دا خبر په یقین سره بدلوم چې دا مخ دې وینم نور ملګری مې خطا شوی رانه نه وي خو دا مخ دې وینم چې لږ یقین مې راشي چې مخې کولو کو هغه امیر المؤمنینو د مسلمانانو بادشاه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی ما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي ما ته وی چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کومه ما ورته چې ما ته به دې ویلي که ما به کړی زما زو به کړی او ستا زوی دی هغه به کړی او غلامان دی هغې به کړي وو دا د اوبو پیټی دې په خپله په اوږه اغستی او خور دې په سر اغستی او دا پیټ یې اوچتی نو غلامان دې نشته دی نوکران دې نشته دی مونږ به کړی که تا په خپله ولیکو. وی ابوبکر رضی الله تعالی په جړا شو وی چې عمره یوه ذمواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه یوه ذمواري را الله که ما ورته وی چې څه ما ته وی چې دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یم ته اوچتی ته چې ما ته وایې دلته به یې زه اوچت کړم زه به یې کوم یا د ستا زوی وکړي یا د غلام وکړي ټیک شو تاسو یې وکړئ خو دا ګرنټي ماله راکړئ دا ذمواري واخلئ چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ حالانکې الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان پیټ یې په ورځ د قیامت نشي اوچتولی نو که ته دا ذمواري اخلې ته وایې زه اوچتولی شم نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټ بیا څوک اوچتوي ما ورته چې ابوبکر خو ټیک شو صحیح ده په دې پورې کور خواله چې رالي تا دا پیزار ولې ویستو پیزار دې ویستو خپیال بېخپې را روان شو غلی غلی دا پیزار دې ولیستو ما ته وی چې عمره دا د یتیمانانو کور دی زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی دې کې دننه کونډه ښځه ده نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځم زه لږ په تیزۍ سره ځم ما پیزار ویستو په کلاره روان شوم هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړمه زما د خپو په دربارې سره چې ته یتیمانان راویښ نه شي ځکه مې دغلته پیزار ویستو دا دې ته وایي د زړه نرمتیا دا د زړه نرمي ده د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی خوښ زړه چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي د قرآن تلاوت کوي مقبرې ته ورښکاره کېږي زړه به دې په خپله نرمېږي مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی ګوره دې سترګې نه مې اوښکې نه بهېږي ویرېږه د الله نه په دې خبره باندې توبه وباسه ګناهګاري دې په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې هغه سخت زړه دی او ته په دې فخر کوې چې زما زړه سخت دی ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کې د پیسو شمیر شروع کې د گاډو شمیر شروع کې د بنگلو شمیر شروع کې
ټول ورځ په دې باندې ستا تیر شي ته الله یاد نه کې قبر یاد نه کې اخرت یاد نه کې جنت یاد نه کې جهنم یاد نه کې مرګ د تنه مخې ته کېږي زړه به د کم طرفه نرم شي زړه سختېږي په ګناهونو سره زړه سختېږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي نه وروته صحابه کرام خندل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل کنه نو یې فرمایلو ویزه چې پس پوېږم کنه کو تاسو په هغه پوېدل کنه نو تاسو به جلا ډیر او خندا بلګو تاسو به چرته نو خندلی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود د یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کوریم زه د تیارو کوریم زه د چنجو کوریم زه د خاورو کوریم کومال راځي ځان له نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تا ته رڼا بل شي کومال راځي ځان له نیک عمل بستر تیار کړه چې دلته ته بستر خور شي کومال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چنجو نه دی بچ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي ځان ته قبر یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي مرګو دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رالی په ګناہونو کې رالی ځان ته مرګ را یاد ک په خپل بری د ځل نرم شي دا ز سکوما دا ز پس کې اخته ما دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرام کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه حصے مال د خپل کور راوړ دوه حصے مال څومره ټول مال چې راغونډ شو دا دوه حصے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا فرمایلی چې ابو بکر دا ټول مال دې کم څه نه پیدا کړی دی ته مال ولې ګټي مالدار صحابه پکې موجود وو خو ډیر مال ول صحابه کرام پکې موجود وو خو هغه زړه سخت شوی نو زړه نرم وو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړو څومره مال په صحابه کرامو کې مالدار ترين صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله قبر تبراغه مقبره تبراغه کنه دومره به جوړل روایتو کې راځي وي دا اوخ کې به پګیره باندې داسې را روان وي نو چاته نه تاسو کو وی عثمان چې د نبی له سلام په مجلس کې ناشتي د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي چې قبرستان تراشي په قبر د سترګې ولې کې بس بیا دې جلا نه ودرېږي یا جاړي دا ولي عثمان رضی الله تعالی فرمایلی ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې د آخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خورستو کامیابی کو دلته ناکام شي نورستو ناکامه نو زه دلته چې راشم زکه جاړم چې زما یره زب په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی چې عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی خو جړل به زب په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځن کدن ټیم دی خپل بچی ته وی ویلال شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ راوله حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام دراس خبرې کړې وي د نبی علیہ السلام دراس خبرې کولې او د نبی علیہ السلام د بعض منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نور چاته نه ویلي پلان کې منافق دی دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام خودلی بل چاته نه خودلی ایمال حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی لاړو په حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي هغه خواله راشه نو چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ خواله نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے حذیفه ستاسو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو راز دی او زه درته دا نه هم چې دا راز ما تخکاره کړه دا درته نه یم ته نبی علیہ السلام د منافقین نمونه خودلی دي نو دا درته نه هم چې ما ته ټول ذکر کا خو دومره په د منافقین په غلیس باندې لږ نظر ورواچو د عمر نوم خو په کې چرته نه د منافقین په غلیس کې د عمر نوم شته د کنيشته صرف په نظر وچروا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر خوشاله وس په منافقین کې ستانوم نشته
منافقینو کې ستانو نشته. عمر رضی الله تعالی په جلا شو شکر الحمدلله اوس مې په مرګ هیڅ پروا نشته دی، اوس مې په مرګ هیڅ پروا نشته دی کوم رم. حالانکه عمر چې نبی علیہ السلام داغه متعلق ویو وی کو زمانه ورستو بل نبی راتلی نو لکان عمر، نبی به څوک و؟ عمر به هغه پیغمبر هغه صحابي دی. دومره بشارتونه ورته نبی علیه الصلاة والسلام ورکړي، خو د هغې باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایي حذیفه د منافقینو لیست وګوره چېرته د عمر نوم خو به پکې نه موجود. حنظله رضی الله تعالی په لاره روان دی او چغې وي چغې نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله جاري او چغې وي. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي حنظله څه چغې دې رخ کړي څه چل شوی دی؟ وی ابوبکر منافق شوم منافق شوم زه منافق یم زه منافق یم زه منافق شوم. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي ولې څه چل وشو؟ وی چل دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ناست یم نو زړه مې یو شاني، خو چې کور ته لاړ شم د ښځې او د بچو سره کېنم زړه مې بل شان، بیا مې زړه کې دنیا وي. نو دا خو منافقت ته چې د نبی علیه السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم، دا خو زه منافق یم. ابوبکر رضی الله عنه فرمایل وی حنظله وی دا کار خو زما هم دی، خو ته منافق خو بیا زه منافق شوم، داسې خو زه یم د نبي علیه السلام په مجلس کې چې څنګه یم هغه شان خو زه کور نه یم. وی راځه چې نبي علیه السلام له لاړ شو، نو چې څنګه د نبي علیه السلام خواته کېناسته که نه حنظله بیا چغه کړه وی نافق حنظله، حنظله منافق شو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل حنظله ولې څه چل شوی دی؟ وی د الله پاکه پیغمبر چې ستا خواته ناست یم که نه داسې یم چې لکه جنت او جهنم په خپلو سترګو وینمه، خو د الله پاکه پیغمبر چې کور ته لاړ شم بیا د ښځې د بچو سره مشغول یم هر څه رانه هیر شي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی حنظله کو چرته په لارو په کوڅه کې او په کور کې هم داسې شوې څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتې راځي په دې کورونو او په دې لارو کې برسره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي، بیا خو برسره سلامونه کوي په لارو په کوڅو کې. دا منافقت نه دی، زما مجلس کې چې کوم اثر هغه به ضرور بار نه وي، دا منافقت نه دی، تاسو منافقین نه یې. ګورئ دومره به د هغې سره خپل ځان فکر، دومره به خپل ځان فکر. الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي، مونږ وایي زړه مې سخت دی، سخت زړه دې سخت شو، زړه به نرمۍ څنګه؟ د قرآن تلاوت کوه، زړه نرمېږي د قرآن په تلاوت سره ډېر، یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه. دویم مقبرې ته ځه، مقبرې ته ځه. نبي علیه الصلاة والسلام خپل عادت مبارکه دا چې جنت البقیع ته به تو، هلته به تو نبي علیه الصلاة والسلام به قبرونو باندې ګرځېدو. نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي، ښه دا مې پلار پروت دی، دا مې مور پرته ده، دا مې رور دی، دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی، خان دی، نواب دی، ملک دی، او دا هغه پلانکې په تنقۍ ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی. دې قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي، یاره زه به هم دې ځای له راځم، یاره نن خو چې په خوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم، یاره دلته خو به زما شپې راځي، په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې کې خو به زما شپې دلته راځي، نه نه چې په خوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم. نو قبرستان ته ځه، زړه به دې نرمېږي، ځان ته دغه ځای را یادوه، مړه ای کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده، نو زړه به دې نرم و، د الله نافرمانۍ به نه کوي. به هر حال چې زړه کله نرم شو د الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی. نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی، سخت دل انسان نه الله نفرت کوي. الله تبارک وتعالی زموږ زړونه نرم کړي، او زړونه به نرمېږي څنګه؟ یو څو خبرې مې درته وکړې، د قرآن تلاوت زیات کوئ، ذکر و اذکار کوئ، او مقبرې ته ورښکاره کېږئ. که روزانه مقبرې ته نشئ تللی که نه، په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځئ، یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه، د قبرونو کې ګرځه لږ، نو دا خپل مرګ به درته یادېږي، نو زړه به دې نرم وي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.